پاکستان څنګه د خپل د سقوط اعلان وکړ؟ تازه خواجه آصف بیا څه ویلي دي؟ پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. خواجه آصف د پاکستان اقتصاد د پرځېدو په حال کې دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د مالیاتو د نه ورکړې له کبله د دغه هیواد اقتصاد پرځېدو ته نږدې شوی دی. د پاکستانی ډان ورځپاڼې د راپور پر بنسټ خواجه آصف دا څرګندونې دوشنبې د اپریل پر لومړۍ نیټه کړې دي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت نشي کولی په دغه هیواد کې له اړمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه خواشیني څرګنده کړې چې د مالیاتو بار په نامتناسب ډول د دولتي کارکوونکو پر اوږو اچول کیږي، په داسې حال کې چې نور له دې مسؤلیت څخه خلاص دي. ورته مهال هغه ټینګار کړی د دولت اوسني اقتصادي سیاستونه به په راتلونکو 2 کلونو کې د خلکو لپاره د پام وړ ګټې له ځان سره ولري. د پاکستان اقتصاد په وروستیو کلونو کې د سیاسي ناندرۍ، طبیعي پیښو، د پیسو نغدنګۍ او له نړیوال وجهي صندوق څخه د پورونو د زیاتوالي له کبله سترو ننګونو سره مخ دی. د مسلم لیگ نواز شریف څانګې ګوند چې شهباز شریف یې د صدراعظمۍ څوکۍ ته ورساوه، د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان اقتصادي ستونزې به هواروي.